السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده: آیا مونږ 3 فیز موټر په سنگل فیز سپلای باندې چلولی شو؟ دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ. کله چې ستاسې نه پوښتنه وشي چې آیا مونږ 3 فیز موټر په سنگل فیز سپلای باندې چلولی شو، نو زموږ جواب دوستانو به دا وي چې هو، مونږ 3 فیز موټر په سنگل فیز سپلای چلولی شو. په سنگل فیز سپلای چلولو لپاره یو عدد کپسټر ته ضرورت لرو چې دې ته نصب او کنیکشن کو. نو دوستانو، د کپسټر په واسطه موږ شو کولی چې 3 فیز موټر ته چې دا په 3 فیز برق باندې چلیږي، دا په سنگل فیز سپلای باندې وچلو. نو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 3 فیز موټر کې 3 وینډینګه موجود وي او 6 لینونه ترې بهر ته سپلای شوي وي. نو راځو دا 6 لینونه څنګه کنیکشن کولی شو چې د 3 فیز موټر بهر ته سپلای شوي وي. که د دې موټر کنیکشن سټار وي یا ډیلټا وي، نو د دواړو دپاره دوستانو موږ څنګه کولی شو چې دا په سنگل سپلای باندې وچلو، یعنی سنگل فیز سپلای باندې وچلو، په 220 برق باندې وچلو. کله چې موږ غواړو 3 فیز موټر که دا په سټار کنیکشن وي یا په ډیلټا کنیکشن وي، موږ غواړو دا په سنگل فیز سپلای باندې وچلو. نو دوستانو، موږ یو عدد کپسټر ته ضرورت لرو. د دې یو عدد کپسټر په واسطه باندې موږ کولی شو 3 فیز که دا سټار وي یا ډیلټا وي، دا په سنگل فیز سپلای باندې وچلو. نو راځو اول دوستانو، که چیرې زموږ د 3 فیز موټر کنیکشن سټار کنیکشن وي، نو کپسټر ورته څنګه نصب او کنیکشن کولی شو ترڅو په سنگل فیز سپلای باندې وچلو. نو د کپسټر یو ویر د وینډینګ د یو ویر سره کنیکشن کوو او د کپسټر دوهم وایر د وینډینګ بل ویر سره نصب او کنیکشن کوو او د سنگل فیز سپلای څخه فیز یعنی ګرم وایر د کپسټر د یو ویر سره کنیکشن کوو او د سنگل فیز سپلای نیوټرل یعنی یخ ویر د وینډینګ پاتې دریم ویر سره نصب او کنیکشن کوو او د دې څخه وروسته دغه 3 فیز سټار کنیکشن موټر په سنگل فیز سپلای باندې چلوو. دا و د 3 فیز موټر سټار کنیکشن او ډیاګرام سپلای چې څنګه په سنگل فیز سپلای باندې چلیږي چې کنیکشن یې مکمل شو. کله چې د 3 فیز موټر کنیکشن په سټار باندې وي او موږ غواړو دا په سنگل فیز سپلای باندې وچلو، نو په دې وخت کې د موټر ډایرکشن انټي کلاک وایز وي. که موږ غواړو د دې موټر ډایرکشن کلاک وایز ته بدل کړو، نو په دې حالات کې موږ د موټر وینډینګ کنیکشن ډیلټا کنیکشن ته بدلو. راځو که د 3 فیز موټر کنیکشن په ډیلټا باندې وي، نو مونږ دې ته کپسټر څنګه نصب او کنیکشن کولی شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 3 فیز ډیلټا موټر د 3 واړو کویلونو سرونه یو د بل سره نصب او کنیکشن شوي دي. نو په دې کې زموږ سره 3 ترمینلې یعنی 3 وایرونه موجود دي چې د هغې څخه د 2 ترمینلو وایرونه د کپسټر د وایرونو سره نصب او کنیکشن کوو او هغه چې دریم ویر د ډیلټا کنیکشن پاتې دی، نو د دې سره د فیز ولټیج نیوټرل چې دی دا ور سره کنیکشن کوو او د کپسټر د یو خپې سره چې هر یو وي د دې سره فاز د سنگل فیز سپلای نصب او کنیکشن کوو او دې ته پاور ورکوو په سنگل فیز سپلای باندې چلوو. نو دوستانو، په دې طریقې سره تاسې کولی شئ هر قسمه 3 فیز سټار کنیکشن او 3 فیز ډیلټا کنیکشن ته کپسټر دوستانو دا ورته نصب کوي او په سنگل فیز سپلای باندې وچلوي. نو دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو، که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ
او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.